چې زه ووایم چې دا مولانا فضل الرحمن کدی د پاکستان صدر شو نه جوړ زبم ورسره ښه شم، زما نه لوی مشرک به بل نه. ما په دې خبرو پوهېږم که زما دا ایمانی چې فضل الرحمن وزیر اعظم شو یا گورنر شو نو جوړ زما کور به آباد شي او د سرو بشم، ما نه لوی مشرک به بل نه. هر سیاسی لیډر سره به مرګرتیا په دې نیت کې ورته به ګورې چې د دین محمدي دپاره به آینده څه قدم اوچتوي او که نه. که دا اعتبار دې دي مرګرتیا ورسره کوه، که د دنیا تمه تې کې تا نه لوی مشرک بل نه. او ازمایل ټول حکومتونه بوټو صاحب لور بے نظیره، تاسو چغې وای پاکستان کا تقدیر بے نظیر بے نظیر، پاکستان کا تقدیر بے نظیر بے نظیر، چاروں صوبوں کا جنجیر بے نظیر. خپه نشئ، زما مخکې به د تورې خبرې نه کوم. که دا حال تاسو په هغه وخت کې کړی وی بوټو صاحب بیا نه وی تاسو ما پرې خبره پوهېږي. توپونه مه وهه، وی مخوب میں شناسم پیران پارسا، بہر رنگے کے خواہی جامہ میں پوش من اندازے قدترا میں شناسم. وی زستا د کندو شال پیجنم، تاسو زه پیجنم. سیاسی لیډر ته به هغه مقام نه وی چې پې د خدای ګناهګار شي. ټیک شو، سورپوشو ته مې دا په ښار کې ویلي، عبدالغفار خان ناستو یو راپاسېد ویل ابوبکر درته وویل، که عمر درته وویل، که عثمان درته وویل، که علي درته وویل، انا لله. زه پې راپاسېد ظالم بچی، کجا ابوبکر کجا مونږ؟ خدای ته وګوره، د خدای هغه لویې ورځې ته تباه به شي، دنیا به در نه کي دا لیډران او آخرت به هم تباه او برباد شي، لیډي غرقه شي. تقدیر دا د خدای علم دی، د خدای علم خدای ته معلوم دی. ته د خدای علم یو انسان ته لږ سوچ دې کې شک نشته. بوټو صاحب لور ده، تکړه ده، بهادره ده، دلاوره ده، لیډره ده، ټول هر څه مونږ منو. فضل الرحمن دی، بهادر دی، لیډر دی، بهادر دی، هر څه منو. خو که ته ما ته وایې چې ده ته وایې چې ته ابوبکر یې، انا لله. والکان سیاست به یو خاص تنظیم لاندې جنا صاحب ته دغه روټي خلاص لکه دا د ضیاء الحق صاحب نه چې ډېر چاپېر کوم روټي خلاص دي، دغه به قائد اعظم ہم رات کو گئے وہ سجدے میں پڑے تھے اور سبحان ربی الاعلیٰ کے بجائے یا میری قوم رو رہے تھے. اندازہ جب ملیان ہوئے سجدے میں پڑے تھے اور رو رہے تھے، او یا رب میری قوم، یا رب. اس خدای چې یا رب هغه ویلم شو که نه قابل سړی خو ډېر و خلقه د خدای خاطر جامو نه مه بار. عیسایان ځان نه مه جوړوئ چې عیسی علیه السلام سره دومره مینه وکړه چې د خدای زوی ورته وویې پې کافر. یهود ځان نه مه جوړوئ چې عزیر علیه السلام سره دومره مینه وکړه چې د خدای زوی ورته وویې پې کافر. خدای ته وګوره. سیاسی لیډر مولانا فضل الرحمن دی، سیاسی لیډر یې مونږ کله چې دی د خوب کې لوی ځوان ګوري نو دا مې لا تر اوسه نه دی منلی، نه لوی ځوان ګوري او نه پیر بابا ګوري. که پوه شي په خبره دا منو چې د یو مجاهد بچی دی او دا ایمان دی چې په کومه لاره پلار تللی او د دین دپاره خدای هغه کار به د ده نه مني انشاءالله تعالی. دا ایمان ملګري یو ورسره چې څومره موست دی، پلار لم د ده لاس ورکړی انشاءالله هغه لاس مو ده سره هم دی چې پلار یې راته په قیامت کې ګیله وکړي.
دا بیمار تو تی کدنه څه ګړبړه مو شو نو تو تیر آزما او هم جگر آزما نور ملا سړی دی وروره نن چې د دنیا تمه شته او نه ورسره شته ایو ملا نه چا څه وغوښته ملا صاحب وږی ما ویل ځه ویل وږی ما زه بېګانه وږیم خدای دې بېخ وباسه ته اوس ما ته وایې چې زه وږیم بېګام چا وظیفې نه دي راوړي نه خپله بېګانه وږی دی مونږ له به څه راکړي د اسلام او د دین دپاره په دغه میدان کې تاسو مونږ د ټول خدای د ده ملګري لري او هغه کار چې کومې خدای د پلار نه اغستی و هغه کار د خدای پاک د ده نه واخلي